بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو راځو د برنولی معادلات په برخه کې د پاتې مثالونو حل ته. مثال لرو چې dy پر dx مثبت جذر x ضرب y مساوي کیږي 2 پر 3 ضرب جذر x پر y سره. د دې لپاره چې نوموړې تفاضلي معادله حل کړو لومړی باید موږ او تاسو نوموړې تفاضلي معادله ساده کړو ترڅو خطي تفاضلي معادلاتو ته تبدیل کړلی شي. نو د ساده والي لپاره موږ کولی شو چې دا جذرونه جدا جدا ونیسو او بیرته جذر ساده کړو، یعنی طاقت ته یې واړو او دا وای موږ او تاسو صورت ته وخېږو په دې ډول سره. dy پر dx مثبت جذر x ضرب y مساوي به شي له څو سره 2 پر 3 ضرب جذر x ضرب دلته هم جذر y راځي نو د y پر ځای باندې لیکم 1 پر 2 سره په دې ډول. اوس به داسې وکړو چې همدغه به زه د هم دلته ورسره دغه کړم، دا به دلته ورسره هم په دې کې به ضرب کړم، هم دلته په دې کې به ضرب کړم ورسره. نو لاسته به راشي y په توان د 1 پر 2 ضرب dy پر dx مثبت جذر x. نو دا چې له دې سره ضرب کړم قاعدې مساوي کیږي او توان نه به سره جمع کړم، نو 1 جمع 1 پر 2 y په توان د 3 پر 2 دا به مساوي شي 2 پر 3 ضرب جذر x سره. اوس راځو د تعویض نه استفاده کوو. تعویض به موږ او تاسو y په توان د 3 پر 2 وی مساوي کیږي y په توان د 3 پر 2 نو dv پر dx به مساوي شي 3 پر 2 ضرب y په توان د 3 پر 2 منفي 1 نو 1 پر 2 بشي 1 پر 2 د y مشتق ضرب dy پر dx سره. نو دلته به زه همدا قیمت جدا پرېږدم ترڅو د غلطۍ په دې معادله کې ورته وضع کړم. دې ته به زه وایم لومړۍ معادله. نو dy پر dx به لاسته راشي dy پر dx ضرب دلته موږ او تاسو y په توان د 1 پر 2 هم لرو، دا چې هلته ضرب کړم نو 2 پر 3 ضرب dv پر dx په لاسته راشي. اوس کولی شم چې د y په توان د 1 پر 2 ضرب dy پر dx چې دلته هم موجود دی د دې پر ځای باندې 2 پر 3 dv پر dx ولیکم. نو راځم هلته لیکم 2 پر 3 ضرب dv پر dx مثبت جذر x په خپله باندې د دې پر ځای باندې کولی شم y په توان د 3 پر 2 پر ځای باندې v ولیکم مساوي به شي 2 پر 3 ضرب جذر x. اوس به دواړه طرفونه په 3 پر 2 باندې تقسیم کړم، هم دا طرف هم هغه طرف 3 پر 2 د خواته هم 3 پر 2 سره. نو دلته بل دا بل دې سره اختصار شي، دا بل دې سره اختصار شي، فقط دې سره به ضرب شي نو dv پر dx په لاس راشي dv پر dx مثبت 3 پر 2 ضرب جذر x ضرب v مساوي کیږي له 100 سره دا بل دې سره خلاص شي جذر x بشي. نو دا موږ او تاسو سره خطي تفاضلي معادله شوله، خطي معادله. اوس کولی شو چې د خطي معادلاتو د میتود څخه استفاده وکړو. نو دا موږ سره تړلی متحول دی وی مساوي کیږي له m ضرب n سره. نو وی زبر به مساوي شي له 100 سره یا dv پر dx یا خبره وی زبر یا dv پر dx دا به مساوي شي له m زبر ضرب د n مثبت m n زبر په دې ډول. نو کولی شم د دې پر ځای باندې دا ولیکم چې m زبر ضرب د n مثبت m n زبر مثبت 3 پر 2 جذر x ضرب د v پر ځای باندې m ضرب n دا به مساوي شي له 100 سره جذر x سره. نو m زبر ضرب n مثبت دلته به m مشترک ونیسم نو n زبر مثبت 3 پر 2 جذر x ضرب n دا مساوي کیږي له 100 سره جذر x سره. دو معادلې تشکیلیږي، دا به صفر کړم دا به هم بله معادله شي، دا به لومړۍ معادله شي، دا به هم دوهم معادله شي. نو n زبر
مثبت 3/2 جذر x ضرب n مساوي به شي له څو سره 0 سره. دې ته وایم لومړۍ معادله. او m زبر ضرب n مساوي کېږي له څو سره جذر x سره. دې ته وایم دوهمه معادله. دوه معادلې لاسته راغلې. لومړۍ معادلې حل ته راځو چې n زبر مثبت 3/2 جذر x ضرب n مساوي له څو سره 0 سره. اوس کولی شم چې د n زبر پر ځای باندې ولیکم چې dn پر dx دا مساوات نخوا ته واړم. څو به شي؟ لاسته به راشي چې منفي 3/2 ضرب جذر x ضرب n. نو n به دې خوا ته راوړم. څو به شي؟ dn پر n دا به مساوي شي له څو سره منفي 3/2 جذر x dx. دواړو خواونه به اوس انټګرال ونیسم. د دې انټګرال ln د n به شي را سره. دا به مساوي شي منفي 3/2 د جذر x انټګرال 2/3 ضرب جذر x مکعب به شي را سره. نو دا له دې سره خلاصېږي او دا له دې سره خلاصېږي. اطراف به هم په ای باندې تقسیم کړم. نو په ای باندې چې تقسیم کړم د n دپاره به قیمت لاسته راشي ای په توان د منفي جذر x سره. دې ته به ووایم څلورمه معادله. درېیمه معادله. اوس راځم د دوهمې معادلې حل ته. د دوهمې معادلې حل دپاره مونږ د n قیمت په همدې معادله کې ورته وضع کوو چې m زبر پر ځای باندې لیکلی شم چې dm پر dx ضرب د m زبر پر ځای باندې ای په توان د ښه دا x مکعب دی ای په توان د جذر x مکعب. البته دلته منفي هم لرو. مساوي به شي له څو سره جذر x سره. ښه اوس به اطراف په څو باندې تقسیم کړم؟ ای په توان د جذر x مکعب باندې به تقسیم کړم. اخوا ته هم چې تقسیم کړم د خوا ته هم چې تقسیم کړم او دغه هم ډیفرنسیل هم جدا کړم. نو په دې ډول سره یو شکل به ځان ته غوره کړي. جذر x په خپله باندې لرو. دلته چې جذر x ورسره ضرب کړم نو ای په توان د جذر x مکعب ورسره ضرب کړم نو څه به شي؟ ای په توان د جذر x مکعب ضرب dx. اوس به راشو انټګرال به ونیسو. ښه دا انټګرال به موږ تاسو ساده کوو. دا خو اسانه دی. نو د دې دپاره چې نوموړی انټګرال ساده کړو دا په دې ډول سره ولیکو چې انټګرال د x په توان د 1/2 ضرب ای په توان د x کل په توان د 3/2 باندې ضرب dx. نو اوس د تعویض نه استفاده کوم. دا انټګرال به موږ سره m شي. m به مساوي شي. نو دلته د تعویض نه استفاده کوم په دې ډول سره چې t مساوي کېږي x په توان د 3/2 نو dt به مساوي شي له څو سره 3/2 x په توان د 1/2 dx سره. نو x په توان د 1/2 dx به مساوي شي له څو سره 2/3 dt. راځم د x په توان د 1/2 پر ځای باندې لیکم 2/3 dt. نو د دې پر ځای باندې انټګرال د 2/3 dt ضرب ای په توان د t. نو د m قیمت به لاسته راشي 2/3 د انټګرال نه د باندې د ای په توان د t dt انټګرال ای په توان د t
مثبت سی بشي. نو د ام دپاره به قیمت لاسته راشي 2/3 ای په توان د ټي پر ځای باندې قیمت لرو چې x په توان ده 3/2 مثبت سی. دې ته وایم څلورمه معادله. نو د ام قیمت مو هم لاسته راوړو او د ان قیمت مو هم لاسته راوړو. اوس موږ دلته ویلی و چې وی مساوي کیږي له څو سره؟ وی مساوي کیږي له ام ضرب ان سره او وی مو دلته ویلی چې مساوي کیږي وای په توان ده 3/2. نو وی مساوي کیږي ام ضرب ان او وی مساوي کیږي له څو سره؟ وای په توان ده 3/2. نو د دې پر ځای باندې وای په توان ده 3/2 د ام پر ځای باندې قیمت چې 2/3 دی 2/3 ضرب ای په توان ده x کل په توان ده 3/2 مثبت سی ضرب د ان قیمت ای په توان ده منفي جذر x مکعب سره. نو په دې ډول سره کولی شو چې د نوموړې تفاضلي معادلې دپاره عمومي حل په لاس باندې راوړو. راځو بل مثال ته. مثال کې لرو چې x ضرب y زبر مثبت y مساوي کیږي له 2x مربع ضرب y ضرب y زبر ضرب ln د y سره. ښه مثال دی. د نوموړي مثال د حل کولو لپاره چې نوموړی مثال موږ خطي تفاضلي معادلاتو ته ترتیب کړو نو له تخنیک نه به استفاده کوو. چون وای زبر دلته هم لرو دلته هم لرو نو غواړم چې دغه حد د مساوات اخواته ورواړم. نو وای به تنها پاتې شي وای به مساوي شي له 2x مربع y ضرب y زبر ضرب ln د y منفي x ضرب y زبر په دې ډول سره. اوس که چیرې زه ولیکم چې دلته زه وای زبر ترېنه مشترک ونیسم وای زبر چې کله مشترک ترېنه ونیسم نو پاتې به څو شي 2x مربع y ضرب ln د y منفي x به پاتې شي په دې ډول سره. نو اوس راځم د دې پر ځای باندې لیکم dy پر dx سره y به مساوي شي له dy پر dx ضرب 2x مربع y ضرب ln د y منفي x. دا به هلته ولیږم دا به دلته کم یعنې طرفین وسطین به کم. نو y ضرب dx پر dy دا به مساوي شي 2x مربع y ضرب ln د y منفي x په دې ډول سره. نو راځم چې دا x هم د خواته راوړو او اطراف هم په y باندې تقسیموم دواړه طرفونو کې اطراف په y باندې تقسیموم. نو dx پر dy به لاسته راشي چې x هم د خواته راوړم dx پر dy مثبت x پر y به شغه x پر y مساوي به شي یو y چې په دې باندې تقسیم کوم نو y به د y سره ختم شي پاتې به څو شي x مربع 2x مربع ضرب ln د y سره. نو فعلا به داسې وکړو چې اطراف په څو باندې تقسیم کړو. ښه اوس خو که چیرې وګورو که نه د برنولي معادلې عمومي شکل یې ځان ته غوره کړ څنګه چې په نوموړې تفاضلي معادله کې تړلی متحول څه شی دی x دی له موږ سره او مستقل y دی را سره. نو اطراف په x مربع باندې تقسیم کړم x مربع باندې چې تقسیم کړم څو به پاتې شي x په توان د منفي 2 ضرب dx پر dy مثبت دلته چې تقسیم کړم نو یو x به د x سره خلاص شي یو x به په مخرج کې پاتې شي له موږ سره هغه به هم موږ معکوس کړو نه x په توان د منفي 1 ضرب 1 پر y به پاتې شي مساوي به شي له څو سره دا به داسې ولیکم چې معلوم شي له موږ سره ln د y سره په دې ډول.
اوس د تعویض نه استفاده کوم. تعویض کې موږ او تاسو سره چون x تړلی متحول دی، نو دلته هم موږ او تاسو د تعویض کې د x نه استفاده کوو چې v مساوي کېږي x په توان د منفي یو. نو dv پر dx به مساوي شي منفي ضریب ضرب توان منفي x په توان د منفي 2 ضرب سو بشي را سره dy پر dx بشي را سره سمه ده dy پر dx بشي. ښه اوس اطراف که چیرې په منفي باندې تقسیم کړمه نو x په توان د منفي 2 ضرب x په توان ښه دلته dx پر dy باید موږ تاسو ولیکو dx پر dy نو dx پر dy راځي را سره ده سمه ده چون مستقل متحول له موږ سره y دی. ښه دا به مساوي شي ضرب dx پر dy مساوي به شي له څو سره منفي dv پر dx سره. نو د دې پر ځای باندې منفي dv پر dx مثبت د x په توان منفي یو پر ځای باندې v ضرب یو پر y مساوي به شي له څو سره ln د y سره. نو منفي پکې ضربوم هم دې طرف ته هم دې طرف ته څو به لاسته راشي dv پر dx مثبت v پر y دا مساوي شي له څو سره دلته موږ تاسو منفي لرو که نه نو منفي اخواته هم چې دغه کړم نو څه به شي منفي ln د y په دې ډول سره منفي ln د y. ښه که چیرې راشو دا هم صحیح دی دا هم صحیح دی. ښه دلته موږ سره یو 2 پاتې شوی دی دلته هم 2 پاتې دی او دلته هم 2 پاتې دلته به هم 2 پاتې شي په دې ډول سره نور تفاضلي معادله موږ سره ترتیب کړلی شوله. ښه اوس ګورو چې نوموړې تفاضلي معادله خطي تفاضلي معادلې ته تبدیله کړلی شوله. نو د تعویض نه استفاده کومه v مساوي کېږي له څو سره m ضرب n سره v زبر به مساوي شي یا dv پر dx به مساوي شي m زبر ضرب د n مثبت m n زبر په دې ډول سره. د دې پر ځای باندې به ولیکم چې m زبر ضرب د n مثبت m n زبر منفي د v پر ځای باندې m ضرب n تقسیم پر y مساوي به شي له څو سره منفي 2 ln د y سره. نو m زبر ضرب n مثبت m به دلته مشترک ونیسم ضرب n زبر منفي n پر y دا به مساوي شي له څو سره منفي 2 ln د y سره. نو را به شي اوس به ولیکو چې دا به لومړۍ معادله شي n زبر منفي n پر y مساوي له 0 سره. دا لومړۍ معادله هم دغلته به ځای پر ځای حل هم کړو. نو د n زبر پر ځای باندې لیکلی شو چې dn پر dy مساوي به شي له څو سره n پر y سره. دا چې هلته انتقال کوم دا چې دلته انتقال کوم نو dn پر n دا مساوي شي له څو سره dy پر y سره. انټګرال د دواړو خواونه نو ln د n به مساوي شي له څو سره ln د n به مساوي شي ln د y مثبت ln د c سره. نو n به لاسته راشي cy په دې ډول. او راځم اوس بله معادلې ته چې m زبر د m زبر پر ځای باندې لیکلی شم چې dm پر dy پر dy دا به مساوي ضرب د n پر ځای باندې cy دا به مساوي شي له څو سره منفي 2 ln د y سره. ښه اوس کولی شو چې داسې هم ولیکو dm مساوي کېږي دا به هلته ویسم نو ln د y په توان د منفي 2 ضرب دا چې په cy باندې تقسیم کړم نو ضرب یو پر cy dy په دې ډول سره قیمت لاسته راغی.
نو انټیګرال د دواړو خواونه نیسم. انټیګرال چې د دواړو خواونه ونیسم نو د دې انټیګرال ساده دی. د دې انټیګرال ډېر ساده دی. کولی شو چې بیرته د -2 هم دلته بیرته ضریب ته راوړو، یعنې په شکل د دې چې ډي ام مساوي کېږي له څو سره -2 انټیګرال د ln د y پر y سره، چون یو د بل ډیفرنسیل دی یو د بل سره. نو که چیرې زه اوس ونیسم چې یو مساوي کېږي ln د y، ډي یو به مساوي شي له څو سره یو پر y، دلته ډي واي هم لرو ډي واي. نو د دې انټیګرال له موږ سره کېږي m -2 د ln د y پر ځای باندې انټیګرال د u او د یو پر y پر ځای باندې dy ښه du. نو m قیمت به لاسته راشي، د m دپاره به قیمت لاسته راشي چې m مساوي کېږي -2 u مربع پر 2 سره، مثبت c به هم ورسره ولیکو. نو m به لاسته راشي u مربع -u مربع مثبت c. اوس v مساوي کېږي له څو سره x په توان د v مساوي کېږي m ضرب n، او v مونږ ویلو چې v مساوي کېږي له څو سره، دلته مو قیمت ویلو x په توان د -1. نو x په توان د -1 دا مساوي کېږي m څونه دی را سره -u مربع، د u مربع پر ځای باندې قیمت ورته ږدمه m به مساوي شي له څو سره د u مربع پر ځای باندې مونږ ویلو چې ln مربع د u مثبت y مثبت c په دې ډول سره. نو کولی شو چې ولیکم ln مربع د y مثبت c ضرب د n دپاره قیمت لرو چې cy. نو نوموړی حل به عمومي حل د دې تفاضلي معادلې دپاره شي. نو دغه ولو د برنولي معادلاتو په برخه کې مکملا درس، راتلونکی درس به انشاءالله زموږ سره د ریکارډي تفاضلي معادله وي. په تمه اوسئ.